سلامونه دوستانو د تاسو ته ښکاره معلومه ده ما تاسو ته څه وخت مخکې د فیکسل ورس په نوم یو فری ایر ډراپ معرفي کړی په ټلیګرام کې تاسو ته فری کوین درکوي هغه ایر ډراپ چې د فیکسل ورس په نوم اوس لیست کیږي په بای بیټ صرافۍ کې د جون د همدې جولای میاشتې په 13 نیټه باندې یعنې سبا ورځ ته لیست کیږي خو دغه نه مخکې له دې چې هغه لیست شي او لنچ کیږي لنچ کېدل هم ډېر زر را باندې د ډراپ شروع کیږي نو مخکې له دې چې دغه ډرا شروع شي یا هم دوستانو هغه لنچ کیږي هغه نه مخکې دوی یادونه کوي چې تاسو باید په فیکسل ورس کې مکمل ټاسکونه پوره کړئ که موږ تاسو فکر وکړو الته د پی آی ایکس او اف آی په نوم ټوکن دی لیست کیږي نو دلته مهمه خبره ده چې کوم ټوکن چې دلته موږ ته راکول کیږي دغه ټوکن چې کوم دی دغه ته اف آی ټوکن ویل کیږي یعنی فیکسل ورس ټوکن او پی آی ایکس ټوکن هم تاسو ته درکول کیږي خو هغه په بل ځای کې دی پروفایل ډیشبورډ کې دي زیات ملګرو په غنی ویل چې تاسو پر چاته نه معلوم په دغه ویډیو کې تاسو درکایم چې څنګه پی ایکس ټوکن ترلاسه کولای شو او څنګه فیکس اف آی ټوکن ترلاسه کول شو د دوه تاسو لپاره مهم دي دغه ټول ټوکن به سره کنورټ کیږي او تاسو ته د ټول څخه پی ایکس اف آی ټوکن درکول کیږي ازم په دغه ویډیو کې پوره طریقه ته ښایم هغه کسان چې فیکسل ورس کې کار کوي دغه ویډیو اول نه تر اخره پورې دقیقه وګورئ ترڅو د ټاسک کولو په د ټاسکونو په کمپلیټ کول باندې پوره پوه شئ که تاسو ټول پر زموږ په چینل کې نه وئ چې نن سبسکرایب کړئ او زموږ پیج در سره فالو کړئ زه چې دغه ویډیو کې پوره طریقه تاسو ته دروښیم خانه دوستانو تاسو به راشي په خپل موبایل کې به فیکسل ورز بورډ راخلاص کې کلم چې راخلاص کړئ دوستانو په دې کې مهم کارونه دغه چې دلته تاسو ته راځي ټاسک اپشن راځي ښه تاسو په دې کې ټاسکونه پوره کوئ دلته د ریوارډ اپشن چې کوم ښکاري په دې کونج کې په ریوارډ بټن باندې ورته کلیک وکړئ کله هم دلته کلیک واخیسته یو دلته تاسو ته د ډیلی ریوارډ راځي لکه ډیلی کامبو ده او ډیلی ریوارډ دی د سره دلته تاسو ټاسک اپشن راځي دلته ښکاري دا باندې به کلیک واخلئ کله هم دلته کلیک واخیستم نو لومړی مهم شرایط دغه دي چې دغه ټاسکونه تاسو باید مکمل کمپلیټ کړئ پوره کړئ نو دا څومره ټاسکونه چې دي دا باید تاسو ټول کمپلیټ کړئ پوره کړئ داسې نه چې کوم بیا تاسو نه پاتې شي دا ډېر ضرور دي نو دوستانو ټاسک کمپلیټ کول لپاره چې کوم ټاسک تاسو غواړئ کمپلیټ کړئ مقصد تاسو به راځئ په هغه به کلیک کوئ څنګه لکه دغه اوس تاسو ښکاري یوټیوب چینل دی ښودلی چې دا سبسکرایب کړئ راشئ په دغه ټاسک باندې کلیک واخلئ بیا دلته راشئ دلته په دې سټارټ بټن باندې ورته کلیک واخلئ کله چې سټارټ بټن باندې کلیک واخلئ سیده تاسو بیا اوس مقصد چې دغه ویډیو څنګه کوي لایک کله چې لایک کړه بیرته دغه ویډیو نه یو سکرین شاټ واخلئ صفحې نه سکرین شاټ واخلئ کله چې واخیسته اوس بیرته راشئ یعنی ویډیو وګورئ لایک کړئ موږ ته یو کمنټ پرېږدئ بیا راشئ دلته چې راغلی اوس دلته تاسو ته فایل اپشن راځي ګورئ اټچ فایل دلته کلیک واخلئ او کوم سکرین شاټ تاسو واخیستی ولته او دلته ورته اپلوډ کړئ ګورئ دغه سکرین شاټ زه ورته اپلوډ کوم سکرین شاټ یې واخیسته راشئ په سینډ فایل باندې کلیک واخلئ کله هم چې سینډ فایل باندې ورته کلیک واخیسته لږ لوډینګ اخلي او دغه ټاسک چې دی زموږ کمپلیټ کیږي او دغه ګورئ 48 ساعته وخت نیسي 48 ساعته وروسته تاسو ته ځواب درکوي نو په دغه طریقه تاسو دغه ټاسک کمپلیټ کړئ یو خو دا ټاسکونه به تاسو ټول کمپلیټ کړئ دې سره به تاسو ته نوي ټوکن هم درکړي کوم چې دی هغه به تاسو ته درکول کیږي په دې سره او بله مهمه خبره دا چې تاسو به دې ټاسکونه هم کمپلیټ کوي د دې وروسته چې تر ټولو مهم کار دی دوستانو هغه زموږ ته دغه کار دی راشئ دلته تاسو خپل پروفایل راځي دا پروفایل تاسو ته ښکاري په دغه پروفایل اپشن باندې به تاسو ورته کلیک واخلئ زموږ تاسو پاتې کار چې دی مهم او تر ټولو ضرور کار همدلته دی تاسو به دلته خپل پروفایل کمپلیټ کړئ زه تاسو ټوله طریقه درښایم ویډیو تر پایه پورې وګورئ په دغه بورډ باندې لوډ زیات دی دوستانو تاسو ته ښکاري په اوس وختونو کې په دغه باندې څه لوډ زیات دی تاسو به دغه ته انتظار کوئ در خلاصیږي اول دلته په دې ایډیټ بټن باندې کلیک وکړئ په دې کې څه نه څه شیان درنه غواړي هغه به تاسو کمپلیټ کړئ مقصد دلته د کوم اویچر انتخابول د هر څه به تاسو وکړئ دلته جنډر انتخابول د ایج دی هیواد دی هر څه به وکړئ خو زموږ ته تر ټولو مهم کار چې دی دوستانو هغه دلته دی دلته تاسو ته ډیشبورډ اپشن راځي ګورئ دغه ډیشبورډ په دغه ډیشبورډ باندې به تاسو ورته کلیک وکړئ کله هم دوستانو په ډیشبورډ باندې ورته کلیک واخیسته دلته اوس تاسو نه اکاونټ غواړي څنګه اکاونټ غواړي یعنی دلته به تاسو خپل ایمیل ورته ورکړئ ایمیل درنه غواړي تاسو به ورته ساین اپ شئ نو دلته پکې نوی اکاونټ تاسو جوړوئ یو جلا اکاونټ به دلته تاسو جوړوئ هغه درنه غواړي اکاونټ جوړولو لپاره به تاسو دلته خپل ایمیل ولیکئ یا هم ګوګل طریقه ورته لاګین کېدلی شي مشکل نشته اکاونټ ایمیل مې ولیکه لاندې تاسو ته ساین اپ بټن راځي په دغه کلیک واخلئ کله چې کلیک واخیسته ګورئ اوس تاسو ته وایي یو کوډ انټر کړئ ستاسو ایمیل ته یو او ټي پي کوډ ځي را به چې خپل موبایل کې به جیمیل اپلیکیشن راخلاص کړئ کله جیمیل اپلیکیشن راخلاص کړئ موږ ته کوډ راغلی دی او دغه کوډ دا تاسو ته ښکاري 96 دا کوډ به دلته تاسو راواخلئ او دلته به تاسو ورته ولیکئ 96 99 03
کوډ مو چې ولیکئ ستاسو کوډ به سبمیټ شي او دلته به تاسو اکاونټ په دغه کې جوړ کړئ او بیا درنه ریفرل غواړي دوستانو. ریفرل چې دی هغه ډېر ضرور دی، تاسو ریفرل ضرور ورکړئ او سکیپ کوئ. ما تاسو ته ټوکن هم درکول کېږي چې FIX ټوکن تاسو ته درکول کېږي او زموږ تاسو لپاره مهم چې دی هم FIX ټوکن دی. تاسو یو ډرا کوو نو د ټوکن تاسو درکول کېږي. زما ریفرل کوډ انټر کړئ او تاسو چې ریفرل نور ملګري دعوت کوي په سره تاسو هم درکول کېږي. نو کله چې اکاونټ ورکړئ تاسو د صفحه راخلاص کله چې صفحه تاسو ته اوپن شو ګورئ په دې کې خو ما لږ سنه سمخي کار وکړ. زه ټاسکونه مې کمپلیټ کړ. زه پکې 350 PIX ټوکن لرم. نو دلته به تاسو څوک یو خو دغه چې تاسو خپل پروفایل او ویچر بدلته اول تاسو انتخاب کړئ. هغه په کار به تاسو ورته وکړئ. دلته تاسو خپل ملګري ریفرل دعوت کولی شئ او د پیټس برخه کې بعضې ټاسکونه چې کوم دي هغه تاسو کمپلیټ کړئ. نو دا اسانه ټاسکونه دي. دلته په یو خپل ځان لپاره به بوټ انتخاب کړئ او دلته به تاسو دغه چینج کولی هم شئ. بعضې ټاسکونه دا به کمپلیټ کړئ او بل دلته به راشئ د پروفایل برخه د خپل پروفایل به کمپلیټ کړئ. ګوره دلته راشئ د پروفایل باندې کلیک واخلئ. کله چې پروفایل باندې کلیک واخیسته دلته به تاسو خپل پروفایل ایډیټ کولی شئ دغه ځای نه. نو دلته تاسو خپل راځي پروفایل دغه ځای کې تاسو پروفایل ایډیټ کې تاسو ته یو څه کوین درکول کېږي او دغه ریاکشن هم تاسو انتخاب کړئ. دغه لاندې تاسو کوم ریاکشن درکول کېږي دغه کارونه تاسو وکړئ او دغه او زموږ ته مهم کار اوس دلته دی. رابشئ دلته دغه ځای کې دغه ځای باندې تاسو کلیک واخلئ. د دوه خطونه چې کلیک مو کړل دلته بیا راشئ ټاسک اپشن تاسو ته راځي دوستانو. په دې زموږ ته کار چې دی په دغه ټاسک اپشن کې دی. ټاسک باندې به کلیک واخلئ. په دې کې تاسو ته دا ټاسکونه راځي دا به تاسو کمپلیټ کوئ. څنګه کمپلیټ کولی شئ دوستانو؟ نو دلته به راشئ. اوس په دې کې د ټاسک سره دلته په دې ټاسک باندې چې یو کلیک واخلئ دغسې دې خوا کې ورسره ګو اپشن راځي ګو ټو دغه به تاسو ورته کلیک واخلئ. نو بعضې ټاسکونه چې دي کار نه کوي تاسو د پورته دغه ځای باندې کلیک کوئ دغه 3 خطونه او دغه ریفرش کوئ دغه ځای نه نو بیا خلاصېږي درته. اوس مقصد دلته ویل چې تاسو دغه زموږ ویډیو چې د لایک یې زه به بل ټاسک تاسو کمپلیټ کړم او زموږ چینل سبسکرایب کړئ تاسو ته ښکاري. دغسې راشئ دغه ټاسک باندې کلیک واخلئ بیا په ګوټ اپشن باندې کلیک وکړئ. دوی چینل ته به لاړ شئ سیده. مقصد د دوی چینل به تاسو ته راخلاص شي. دوی چینل چې د ما لاوله مقصد سبسکرایب کړی ده نو رابشئ دلته په د اپلوډ ریزلټ اپشن به کلیک وکړئ. دوی چینل به سبسکرایب کړئ او سکرین شاټ به صفحې نه واخلئ. کله چې واخیست دلته به ورته اپلوډ کړئ دا ټاسک به کمپلیټ شي. هغې نه وروسته د هغه نور ټاسکونه هم په همدغه طریقې سره پوره کولی شئ. نو ټول ټاسکونه دلته دوی درته وایي چې زموږ انسټاګرام اکاونټ فالو کړئ بیا سکرین شاټ واخلئ موږ ته یې دلته اپلوډ کړئ. نو پکسل ور مقصد ټیک ټاک اکاونټ فالو کړئ او کله مو چې فالو کړ هغه سکرین شاټ دلته موږ ته اپلوډ کړئ. نو ټول کار همدغه دی. بیا به راشئ دغه خوا کې دغه سوسایټي چې کوم ښکاري په دغه به ورته کلیک وکړئ. دې کې چې کوم ټاسکونه دي دا به هم ورته کمپلیټ کړئ. دا اسانه پوره کېږي دومره مشکل نه دي خو دا ټاسکونه به تاسو په دغه طریقې سره کمپلیټ کړئ. وروستی کار چې زموږ تاسو لپاره ډېر مهم دی هغه پاتې شو د والټ اپشن پاتې دی. دغلته ښکاري تاسو ته والټ اپشن دلته پکې ښکاري. نو دغه والټ باندې به کلیک وکړئ تاسو به یو والټ ورسره کنیکټ کړئ. دې کې یو جدا والټ کنیکټ کېږي او په هغه ټیلیګرام چې تاسو ورځئ هلته بل نو دې کې تاسو بېله والټونه انتخابولی شئ. زه خپله چې راځم OKX والټ ورسره لینک کوم. OKX باندې تاسو 3000 PIX ټوکن درکول کېږي. په بایبیټ ټوکن باندې 1000 درکول کېږي چې هغه تاسو کنیکټ کوئ. په د نورو باندې 200 په میټاماسک باندې هم 200. زه به راشم کوشش به وکړم چې OKX ورسره لینک کړم. راشئ دلته په دغه کنیکټ بټن باندې ورته کلیک واخلئ. کله چې کنیکټ بټن باندې کلیک واخیستم نو دغه د زموږ والټ چې دی هغه راخلاصېږي. زه والټ ته راغلم په کنفرم به ورته کلیک وخلئ. تاسو ته به داسې صفحه راخلاصه شي. دلته په ټول نامه اول راشئ دغه لاندې تاسو ته ګو ټو رجسټریشن صفحه راځي په دغه به کلیک وخلئ. اوس به دلته تاسو به خپل ایمیل ولیکئ. نو دلته به تاسو هماغه ایمیل چې مخکې تاسو پکې لاګین شوی هماغه ایمیل به تاسو ولیکئ. زه ایمیل ورته لیکم. کله مو چې ایمیل ولیکئ دغه نه به تاسو ټیک مارک او په دلته به راشئ په دغه ساین ان بټن باندې تاسو ورته کلیک واخلئ. کله مو دلته کلیک واخیستم اوس بیا ستاسو ایمیل ته یو کوډ درځي. را به خپل موبایل کې به جیمیل اکاونټ بیا خلاص کړئ. دلته به تاسو ته یو OTP کوډ راشي. دغه د مخ ته کوډ راغی. کوډ دی 449 نو دغه زموږ کوډ شو. نو د صفحه زموږ نه بیا تللې ده. زه بیا ورځم لسره دلته ښه دوستانو دغه کوډ چې دی ما ورکړ نو ګورم دلته چې زموږ والټ بیا ورسره کنیکټ کېږي که نه دغه د زموږ OKX والټ چې دی ورسره کنیکټ شو. سمپل هغه ستاسو ایمیل ته کوډ لاړ شي. کوډ ورکړئ دلته کوم کې دلته څه اکاونټ جوړ کړئ ستاسو والټ به کنیکټ شي. کله چې والټ کنیکټ شو دوستانو بس دلته تاسو کار خلاص شو. بیرته راشئ دغه اولنۍ صفحې ته. دلته موږ ګورو چې زموږ OKX والټ ورسره لینک شوی دی یا نه.
ښه دوستانو د سره دغه تاسو ته ښکاري زموږ ولټ چې کوم دی هغه ورسره کنیکټ شو. نو په دغه طریقه دوستانو تاسو بالکل په دغه کې کار کولی شئ. نو دوستانو په دې کې کم ټاسک مقصد تاسو کلیک کوئ د ګو اپشن چې دی د نه کلیک کېږي تاسو پورته راشئ دغه ځای کې د صفحه مقصد ریفریش کوئ ورته ګورئ دلته صفحه تاسو ریلوډ وګورئ دلته ځای ما سره ریلوډ دی په کروم نور براوزر کې به دلته راځي دا ځای کې به تاسو ریلوډ راځي دغه ځای تاسو دا صفحه مقصد ریلوډ کولی شئ. نو دوستانو د کار کولو طریقه خورا اسانه ده او دلته زه راځم یو بل څه درته پکې ښایم یو خو موږ سره دلته هم د والټ کنیکټ اپشن راځي لکه دلته زه تاسو ته اوس وښیم یعنی دلته دوستان چې کوم اپشن راځي دا ایکسچینج اپشن دی ښه دغه ځای نه تاسو یو ایکسچینج انتخابولی شئ لکه ما په دې کې باینانس انتخاب کړی باینانس نه به تاسو چې هلته کلیک واخلئ د یو اس ټي 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 آر سی 20 ادرس به راواخلئ چې کوم ایتریم نیټورک ادرس هغه به دلته پیسټ کړئ دا ورسره کنیکټ کړئ تاسو حتما ما ورسره الریډي لینک کړی دی. نو په دې کې تاسو د خپل نور والټونه لکه د ویکس هم اخیستلی شئ ټرست والټ ادرسونه هم ورته اخیستلی شئ خو یو راواخلئ مشکل نه لري. نو په دغه طریقه دوستان تاسو کولی شئ. نو دا کار طریقه کله چې دوی خپل بدل ته دې کې بیا کلایم اپشن راوالي ویډرو اپشن کوم اپډیټ معلومات تلل شي په راتلونکي ویډیوګانو کې درته ښایم خو دا هغه ټسکونه و چې دې لپاره ضروري دي چې تاسو باید دا کمپلیټ کړئ کوم ټسکونه چې دوی درته ښایي هماغه ټسکونه کمپلیټ کړئ دا چې زه هر ټاسک تاسو ته په دغه ویډیو کې نشم تشریح کولی ځکه چې ویډیو به ډېره غټیږي. نو دا زموږ ویډیو په دې چې دغه ویډیو تاسو خوښ شوي کوم چېرته ویډیو خوښ شوي لایک کړئ مخکې ملګرو سره شیر کړئ مننه ښه وختونه خوشي به ولرئ.